و یوه زنانه په ګودر باندې ناسته. دا سهارا کې به تاسو لیدلي زنانې ګودر ته، والې ته یا کاریز ته دارنګه چینې ته دې ورځي. هلته په کور کې دننه د اوبو سهولت نه، تالاونه کور کې نه لري. په ګودر ناسته ده، په دې شاوخوا کورو والا کې، په دې شاوخوا همسایګانو کې یو سړی ورسره اخته شو. زما زوی دې ولې خود مې ولې ته څه شي؟ یا په بله مسله په جنجال ورسره واوښتې. چې په جنجال ورسره واوښتې تانه یې ورله ورکړه. وایي د ښځې په مکرو زه ښه پوهېږم، ستا په مکر ته هېڅ هم نسې راسره کولی. وایي دې ښځې بس چیغې کړې، نارې یې هل په زوره یې بغارې کړې. سړی چې سوچ وکړي چې په دې نارو خو اوس دا شاوخوا کلي و انسانان والا راځي، چېرې د ښځې پوښتنه وکړه چې کوشا دې څه کوې؟ ول خلک راغواړم اوس به ته دلته ستا انجام ته په خپلو سترګو ووینې، چې وس مې در باندې ورسېږي، په وهلو خو نسې تللی، چې په وژنم دې که دې نه په وژنم. سړی وبېرېدی غریب، باره یې وتل چې توبه مې ده، بس توبه استغفار مې، که زما په زندګي زما او تا ته دغه په چمجنډۍ لوړه ده، که بیا مې تا سره یوه لپس خبرې وکړله. وایي هغه ښځه د غیر غوټه سوه، د اوبو څه یو شی ډک کړي، په سر یې واړوي. په دې وخت کې خلک هم رارسېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه څه کیسه ده؟ هغه ورته وایي چې دغه د خدای فضل اوس اوبه وړلم، یا په دې ګودر کې ولوېدلم، یا په دې صوبه کې ولوېدم، یا په دې رود کې ولوېدلم. د خدای فضل اوس که دا مسلمان نه ولی، بس ځکه ما چغې کړلې. وایي هغه خلکو دونه په مینه محبت دې سړي ته کتلي دي او شاباشۍ یې ورکړی دي چې توبه. هغه خلک پر خپله لار سره ولاړله، هغه سړی هم ولاړ، یا سړی وروسته لږ ساعتې پاته دی، عبارت دې ورته وویل چې دغه قدر کې مې وس دی، زما د مکر، زما د چم او زما د فریب مخه ستا پلار هم نسي نیولی. له دې وجې عزیزانو دا صرف یو د مثال په توګه یو واقعه وه چې ستاسو د پوهې لپاره مې کښېښوله. که ښځې وغواړي په کور کې مینه او محبت، خوشحالي، دا به ډېر اسان ترتیب راوستلی شي. الله رب العزت د نر مزاج داسې جوړ کړی دی چې د خپلې اهلیې او ښځې خبره دونه په اسانه مني چې د هغو نه د هېچ چا خبره تاثیر پرې نه کوي. نو هغه که تا په ښه رنګ ورته ولړي او هغه که تا په بد رنګ ورته ولړي. یو طرف ته مې ځوانانو ته او د کور ټولو افرادو انسانانو ته دا پام دی چې د ښځې د خولې سره پام کوئ. هره خبره داسې نه وي لکه ښځې چې درته کوي. دویم طرف ته مې ښځو ته دا پیغام دی چې ښه ښځه، نیکه ښځه، صحابیاتو تاریخ وګورئ، د خپل خاوند خیرخواهي هېڅکله د خاوند بې خیري نه غواړي، د کور بې خیري نه غواړي. نو په لحاظه تاسو باید د خپل خاوند په سمولو کې، د خپل خاوند سمې لارې ته په راوستلو کې کردار ادا کړئ، نه په نفرات، نه په شیطانات، نه په بغض، نه په عناد، نه د کور په ښه کولو، همدارنګه نه د ناخوالو په پیدا کولو کې. که ښځې سره جوړې وي کور به سره جوړي، که چېرته دې سره ترخې وي کور سره خرابې شي. او دویم طرف ته مینارانو ته هم دا پیغام دی چې تاسو د ښځې سره احسان کوئ، ښه ورسره کوئ. که دا خوشحاله او ته به هم خوشحاله، د دې مکر د دې چل ته نشي راځولی. و دې ته ضرور ګورئ چې روا څه دي او ناروا څه دي. دې ته ضرور ګورئ بعضې کسان نارینه هم د خدای توبه لکه د خدای قهر و غضب چې پر نازل شوی، خپل کور یې په خپله جهنم ګرځولی او دومره ظلم په دې زنانه باندې کوي، خپله اهل یې، خپله ښځې یې دومره یې ډبولي چې حیوان به هم چا دومره نه یې ډبولی لکه دا.